د یو لاچي سره خپل جنسي قوت دومره زیات کړئ چې په خپله هم حیران پاتې شئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې په کوروالي کې ډیر زر انزال کیږي او نشي کولی د میرمنې خواهش پوره کړي، په خپله زر خلاصیږي او خپله خوند اخیستلی شي خو میرمنې ته خپل حاجت نشي پوره کولی. نو راځئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دغه نوي او په بهترینه نسخه کې چې تاسو هیڅکله به هم نه وي کارولي تاسو له اخره پورې اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. تاسو کولی شئ چې لونګ او لاچي په دې طریقه ورسره استعمال کړئ. د لونګ، لاچي او سپیغولو سره خپل جنسي قوت 3 چنده زیات کړئ. که د 10 ښځو خاوند هم وي نو کولی شي دغه نسخه استعمال کړي او هیڅکله هم زر خلاص نشي. تاسو به لومړی د لاچي دانې 10 دانې واخلئ او 10 ګرامه یا 10 دانې واخلئ او دا به میده میده کړئ. د پوډرو په شانتې به یې میده میده کړئ، د وړو په شانتې. کله مو چې دا میده کړو په دغه راز باندې به تاسو لونګ هم میده میده کړئ چې داسې میده شي چې د اندازې نه خوا، یعنې د لونګو او لاچیو هیڅ فرق ونه لګیږي او پته یې ونه لګیږي چې دواړه د وړو په شانتې میده میده شي. کله چې دا دواړه تاسو میده میده کړل له هغه وروسته به تاسو سپیغول هم واخلئ چې دغه د دې رول لري چې انسان معده هم نه خرابوي، ځکه لونګ او لاچي چې دي دا دواړه ګرم دي. کوم خلک چې د معدې تکلیف لري نو باید دې سره دوی سپیغول استعمال کړي. کله چې سپیغول هم استعمال کړي ورسره نو له هغه وروسته به دا 3 وړه واخلي او په یو ګرمو شیدو کې به یې واچوي، یعنې په ښو شیدو کې به یې واچوي او تر نیم ساعته پورې پرېږدي. د سحر لخوا نه باید دغه نسخه استفاده شي، ځکه هغه خلک چې د معدې تکلیف هم لري نو د دې سره کولی شي د معدې تکلیف هم ختم کړي. کله مو چې دا د سحر لخوا نه په نهار یې وڅښه نو تاسو تر 10 یا 15 ورځو پورې کوروالی مه کوئ، یعنې هیڅکله هم تاسو کوروالي ته نږدې کیږئ مه. په 14مه ورځ باندې تاسو وګورئ چې ستاسو هغه جنسي قوت څومره زیات شوی وي. بیا وګورئ که ستاسو په سیکس کې څومره فرق راځي. هغه خلک چې 10 ښځې هم لري کولی شي دغه طریقه استعمال کړي. بیا به د 10 ښځو ارمان هم پوره کیږي که چیرته دغه نسخه دوی په سمه طریقه استعمال کړي. نو هیله کوم ملګرو زموږ ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.